د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. سلامونه او ستړي مشئ. په تیره ډرامه کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. اوس غواړم تاسو ته د پولیو د واکسین د کشف کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزن واکسین د جون سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جون سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. څو وی ازمایي. په 1954 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیځ کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دغو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه واخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو. سخت ستړی شوم. یاره نو د ځوانۍ څه عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازدیګر به مو ورزش کولو. په ستړیا به خبرم نه و، خو اوس ډېر زر ستړی کېږم. نه مولوي صاحب، ماشاءالله اوس نو ډېرو ځوانانو نه تکړی. دا دی موږ سره سم مال یې په خدای. مولوي صاحب، تاسو خو له ډېرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی. څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟ والله چې ښه خبره دې وکړه مولوي صاحب. دا زموږ دمه ځای دی، تل هم دلته دمه کوو. بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بني آدم بیرته له سره ځوانوي. همداسې ده مولوي صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کېږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي. ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې. مونږ کې خو د سالم په نامه څوک نشته. سنګینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل. ښه مولوي صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب که او داسې ښکاري چې کلیوال هم ورته ډېر خوشحاله دي. هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډېر خوشحاله دي. هو، او دا ډېره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي. بالکل همداسې ده مولوي صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک ښځینه او نارینه د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي. هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډېر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی. همداسې ده مولوي صاحب. ښه، ودې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب که؟ زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو. لا مو ورته نه دی انتخاب کړی. ډېر ښه مولوي صاحب. هو رښتیا، سنګینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي. دا رښتیا ده؟ هو مولوي صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده. نام خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي. مور خو مور ده که نه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی. بېشکه مولوي صاحب. بس نو که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی. واه واه، نام خدای دی وي.
څه ښکلی او مزهداره چای مو دم کړی ولا. ملک صاحب حضرت خانه تا ته معلومه ده چې زه د چای ډېر شوقي یم او ښه چای څښم. ښه ملک صاحب ودې نه ویل چې موږ غریبان څنګه در یاد شو؟ لاره خو به دې نه وي غلطه کړې. نه لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې در سره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پې بحث او خبرې وکړو. ښه دې وکړل ملک صاحب. ووایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟ ملک صاحب غونچه ګله څخه راغلی و، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګمان کوم د واکسین په هکله تاسو سره څه جنجال کړی و. ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دې ته شوم چې تا ته ولې درغلی دی؟ یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګارخیلو خو دفاع مه کوه، خوشې بېکاره خلک دي، چندان د کار خلک نه دي. داسې به نه وي مولوي صاحب، هغه خو ډېر ښه خلک دي او د خلکو خدمت کوي. ملک صاحب د واکسیناتوران تاسو ته ډېر ګران نه دي؟ ډېر یې نازوئ. د ما په ګمان دوی خو د 2 روپو خلک هم نه دي، هسې د ځان په عذاب کړی دی. ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلک دي، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه یې مهمه ده. کوم کار کومه ګټه موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پل جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه یې کړي دي؟ مولوي صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپله به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي. یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر، اصل ځان نه لګیا یې. ملک صاحب دا 2 څاڅکي واکسین زمونږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګوزاڼ نه یې ساتي، او بله دا چې په دې واکسین زمونږ او ستاسو 1 افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ. و ملک صاحب توبه وباسه، شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. 2 څاڅکي واکسین به څه وي چې بني ادم ته شفا ورکي؟ یاره مولوي صاحب ډېره پخه خبره دې وکړه. و مولوي صاحب د نړۍ ټولو دیني علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی. ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوا یې موږ ته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ. ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته د هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي. صحیح شوه؟ یاره ملک صاحب له ژبې د جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په درد شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده، را دې شي. کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ. دا غبار صاحب او خیالي خو معلوم نه شول چې دوی ولې رانغلل. امیده سنګینه ګمان کوم چې دې ورځو کې ډېر مصروفه یې، له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین، بلې د فرهنګي مرکز جوړېدل، ټول یو ځای شول. زه درنه د غبار صاحب او خیالي په هکله پوښتنه کوم او ته راته نورې کیسې کوې. غبار صاحب نن نه راځي، هغه دغه معلومات را لېږلي دي چې باید موږ او تاسو یې له کلیوالو سره شریک کړو. رښتیا وایې؟ هو غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم بردارۍ او عکاسۍ چل زده کوي، او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرمین شم. ښه دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلاو وهلی دی. خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي. دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیره سره. سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي. په سترګو بسم الله به یې کوو. صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې دوستانو ورونو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګوزاڼ په هکله لږ شانې معلومات درکړو. څو ستاسو کلالي ماشومان خدای مکړه په ګوزاڼ او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي. درنو او قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ. وعلیکم سلام. دوستانو تاسو به خبر یاست چې ګوزاڼ یوه ساري ناروغي ده
چې له ناروغ یا په ګوزن اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فالج سبب کیږي. لکه زمون قدرمن دوست یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزن اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل تجربې له تاسو سره شریکې کړي. مهرباني وکړئ یوسف جان. دغه لکړه مې راکړه. واخله. خیر اوسې. تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزن ووهلم نو فکر مې کوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم، خو ډاکټرانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلجې، ځکه چې فلج یا ګوزن نه ښه کېږي. زه د ډاکټر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منې کوئ، ګنې د ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفای ته ډېر پام وکئ. بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو د ماشومانو نظافت ډېر مهمه دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه. سنګین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو. بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورینو یا په مالګې او یا هم په سرکې پاک ومینځو. یاره مولوي صاحب که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړ غږېدو. نو زه وایم چې د دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي خپل کار دې کوي. و ملک صاحب که دې داسې وکړه نو بیا به وایي چې ملک اصغر خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه. نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه زه به پې داسې لوبې وکړم چې په خپله میران پاتې شي. هغه څنګه و ملک صاحب؟ په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان یاره بالکل سمه ده ملک صاحب. داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی. هو همداسې په کار ده. موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم. بالکل د ما د زړه خبره دې وکړه. او بل کار به دا وکړو چې شیر زمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اصغر خان کړی ده. بالکل وایم د کار خبره دې وکړه. هم خرمه او هم ثواب. هو نو دوی سره باید همداسې چل وکړو. وله زوی د ما لوی کړی ما دی، خارج ته ما لېږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟ یاره وایم خدای دې زرکلان کړه ملک صاحب. باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. کږې خولې په سوک سمیږي. یاره مولوي صاحب منم دې چې د ما یار یې. ګرانو اوریدونکو، د ډرامې په پیل کې مې تاسو ته د پولیو د واکسین په اړه وویل. کله چې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې، د واکسین له تطبیق 1 کال وروسته یو ماشوم هم په پولیو نه وخته شوی. په همدې ورځ یې د دغه واکسین تولید ته اجازه ورکړل شو او وروسته په ټوله نړۍ کې تطبیق شو. که څه هم چې د دغه واکسین جوړونکی جون ناسالک و چې باید ټول امتیاز یې همدغه ته ورکړل شوی وای، خو آیا پوهیږئ چې جون ناسالک څه وکړل؟ په دې هکله به په راتلونکو ډرامو کې خبرې وکړو. تر بیا مو روغتیا ته پام وکړئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.